ښځو، نجونو او هلکانو دپاره د ښه تعلیمي چاپېریال برابرولو لپاره هم جدي ګامونه اخیستل کېږي. انشاءالله په راتلونکي کې به زموږ په تعلیمي برخه کې د ښو نهادونو شاهدان، په تعلیمي برخه کې به زموږ پوهنتونونه په ښه معیار باندې تعلیمي خدمات وړاندې کوي او همدا د خدمات چاپېریال به انشاءالله د هلکانو او نجونو دپاره عام هڅه روانه ده چې د نجونو د تعلیم دپاره په راتلونکي کې ښه پلانونه چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې وي طرحریزي او عملي سي او د تعلیم ستونزه په ټولیزه توګه حل سي. زموږ راتلونکی د تعلیم پورې اړوند ده. هېوادوال هغه وخت رفاه او د پرمختګ شاهدان کېدلی سي چې زموږ ځوانان تعلیم وکړي، د راتلونکي لپاره وړتیا پیدا کړي، استعدادونه وده وکړي او زموږ هېواد په خپلو پښو متکي او په خپلو استعدادونو باندې ولاړ وي. د همداسې یو پرمختللي او ښایسته افغانستان په